د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. ستاسو درنو لیدونکو د روغتیا په هیله لکه څنګه چې تصویرات مو ولید د ننګرهار ولایت بیسول ولسوالۍ سراچی د سرکی کې یو کلینیک افتتاح شو. دلته راغلی او دغه ډاکټر صاحبانو له جملې څخه یو تن ډاکټر صاحب نصیب الله دانش دی چې موږ سره ناست دی. لومړي سر کې دته مبارکي وایو د تا په حق له نور زیات له څخه اورو. ډاکټر صاحب مهرباني. ډیره زیاته مننه پرېشته محترم او خصوصا د وطن یوټیوب چینل څخه چې تاسو موږ دعوت ومنله او راغلی دلته او دغه غونډې ژوندی بهیر او دغه غونډې ویناو د ګډونوالو ویناوې خصوصا د غونډې پیغام خلکو ته رسوي. ډیره زیاته مننه کوم پرېشته محترم. هر څوک یو فکر لري او څوک یو هڅه کوي چې په راتلونکي کې یو لارې او وسیلې نه استفاده وکړي تر څو له هغه لارې وکولی شي چې ټولنې ته خلکو ته خدمت وکړي. نو موږ هم په همدې تلاش کې وو چې د کلونه مو په همدې کوشش تېر کړ، په همدې فکر چې بالاخره موږ په دې وتوانېږو چې د سراچي په سراچي سیمه کې داسې یو کلینیک افتتاح کړو چې حد اقل د خلکو هغه ستونزې او د خلکو مشکلات ته په کتو سره هماغسې خدمات مو وړاندې کړو. او ان شاء الله د خلکو ته ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو چې په کومه روحیه چې موږ راغلي وو ان شاء الله هماغسې په پلان مخ ته ځو او د خلکو ته به د خپل وس او توان مطابق خپل خدمات وړاندې کوو. واقف خان تشخیصیه معالجوي کلینیک او زیږنتون چې کوم شان تر لاس لاندې لري په کوم معیار جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړئ. قریشي محترم دغه کلینیک چې موږ جوړ کړی په دې کې مختلفې څانګې دي. داخله څانګه موږ لرو، د اطفالو څانګه لرو، دلته عاجله خونه لرو، خصوصا نسایي ولادي برخه کې موږ متخصصه شته. موږ سره د لابراتوار برخه کې هم ان شاء الله ټیسټونه هغه معاینات چې په دغه ساحه کې د خلکو ضرورتونه دي هغه ټیسټونه درته کولی شو. یعنې په دغه درې څلورو مختلفو برخو کې موږ خلکو ته خدمات وړاندې کولی شو په دغه ساحه کې. ډېره مننه. د پرسونل په هکله کوم معلومات وړاندې کړل لیدونکو ته؟ پرسونل چې دا فی الحال موږ دلته یو دوه کسه په لابراتوار کې لرو چې هغه د ټیسټونو په برخه کې خلکو ته خدمات وړاندې کوي. نسایي ولادي برخه کې موږ یوه قبیله لرو، یو متخصصه ډاکټر لرو چې دوی هم هغه زنانه ناروغانو لپاره چې هغوی له دې ځای څخه ښار ته یا لرې ساحو ته ځي د هغوی لپاره د خدماتو وړاندې کولو په خاطر باندې دلته کار کوي. دوه ډاکټر صاحبان د داخلي په برخه کې لرو، یو د اطفالو په برخه کې لرو او د نرسنګ شعبه هماغسې مجهزه ده تر څو خلکو ته په صحیح ډول سره موږ خدمات وړاندې کړو. هغه څه دي چې نورو سره نشته او تاسې وړاندې کوئ؟ قریشي صاحب محترم، موږ د څو شیانو ډاډ خلکو ته ورکولی شو. یو دا ده چې اطمینان ان شاء الله کې موږ هغه د لابراتوار برخه کې ده، که هغه د نرسنګ برخه ده او که هغه د فارمسي یا دواخانې برخه ده، ان شاء الله داسې څه بني چې خدای مکړه چې هغه د خلکو د توان څخه خبره وي. یعنې هغه ټیسټونه هغه څه چې خلک په ډېر زیات قیمت باندې ترسره کوي هغه موږ په ډېر یو عادي قیمت سره حد اقل موږ یا 10% 15% ګټه پیاچو هغه هم د خپل مصارفو په خاطر باندې. یعنې یو لابراتواري ټیسټ چې په ښار کې په سل کېږي دلته موږ په 40 افغانۍ باندې کوو او هم په دقیق ډول سره دا اطمینان خلکو ته ورکوي چې ان شاء الله ستاسو معاینات به هم دقیق اوسي او هم اقتصادي اوسي تر څو تاسو ته ښه خدمات وړاندې شي. کسانو ته په تخفیف په نظر کې نیولی خصوصا موږ په همدې پلان کې یو چې هغه د مکتب زده کوونکي دي که هغه د مدرسې طالب العلمان دي او مدرسو کې درس وایي د لرې ولایتونو څخه دي، نو هغه په معایناتو کې په دوا کې خصوصا ډاکټر فیس خو بیخي ترې نه اخیستل کېږي. په معایناتو کې هم 50% تخفیف هغوی لپاره دا تازینې موږ په وړیا ډول هم دغه تداوي هم کولی شو، ډاکټر فیس هم ترې نه اخلو، د معایناتو پیسې هم ترې نه اخلو. یعنې هغه څه چې موږ د وسې پوره انشاءالله هغه د مکاتبو زده کوونکو ته، د ښوونځیو زده کوونکو ته، خصوصا د مدارسو طالبانو ته هم موږ د خدمات وړاندې کولی شو. یا خلک چې غریب دي وسې نه لري انشاءالله په ډېر لږ په کمو پیسو سره انشاءالله موږ کولی شو چې د هغوی تداوي وکړو. ډېره زیاته مننه له ډاکټر صاحب نصیب الله دانش څخه او له تاسو هم مننه چې له موږ سره وایي موږ هڅه کوو، کوشش کوو تر څو د هېوادوالو خدمت وکړو، د هغوی لپاره لارې چارې زمینه برابره کړو تر څو د سهولتونو او اسانتیاو څخه برخمن شي. زیاته مننه. ډېره زیاته مننه قریشي صاحب چې راغلی او زموږ خلک وال مو اخیست او موږ پیغام ورته لیدونکو او اورېدونکو ورسوله. ډېره زیاته مننه. مننه.